السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل بهترین ایټم، د دې نقصانات څه دي، د دې فواید څه دي، دا په څه کې پکارېږي، د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو ځان سره لایک، چینل سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو. نن موږ خبره کوو د یو داسې ایټم باره کې چې اکثر ماشومان که موږ وګورو د هغو ډېر زیات کمزوري وي، بدن یې کمزوری وي، بدن یې طاقت نه اخلي، وجود یې کمزوری وي. نو دې لپاره یو ډېر بهترین صرف موږ تاسو ته راوړی دی. د دې صرف وای فاز بي صرف دی چې د ماشومانو طاقت لپاره همداسې د 18 کلو 20 کلو عمر پورې کسان هم یې کولی شي او دا د طاقت لپاره ډېر بهترین دی. که یو ماشوم وي او عمر تقریبا د 2 کلو نه واخله تر 18 20 کلو پورې وي، هغه کمزوری وي، وجودي طاقت نه کوي، بدن یې کمزوری وي، مخ یې زیړ وي او خوراک ته زړه نه کیږي، نو دې لپاره یو ډیر بهترین سیرپ د دې سیرپ نوم وای فاز بي سیرپ دی. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او کوم ماشومان چې کمزوري وي کور کې تاسو خپل ماشومانو ته استعمالولی شئ. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې سیرپ په استعمال سره د دغه مرض خاتمه ممکنه ده. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې کوم ماشوم کمزوری وي، وجود طاقت نه کوي، وجود ضعیف وي، نو هغه کولی شي چې تاسو د دې مرض لپاره استعمال کړئ. نو تاسو ماشوم به صحتیاب هم شي او بل به وجود طاقت هم وکړه. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې فواید ډیر دي، نقصانات نشته، خاص ساید افیکټ نشته. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی وای فاز بي سیرپ. نو د دې په استعمال سره د ماشومانو د کمزورتیا، د ماشومانو د بدن د وړوکوالي او د ماشومانو د بدن د نورو کمزورو څخه ژغوري. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې سیرپ په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې وای فاز بي سیرپ یو ډیر ښه سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. وای فاز بي سیرپ یو ملټي نېشنل کمپنی کانټیننټل کمپنی جوړ کړی دی او د دې ډېر زیات فواید دي، نقصانات نشته دي. نو دغه سیرپ په استعمال سره د دې ستونزو حل ممکن دی. که پرایس ته راشو هم پرایس هم د دې ډېر مناسب پرایس دی او ډېر په یو مناسب قیمت باندې دا په هر میډیکل سٹور کې پیدا کیږي. نو که چا هم کور کې ماشومان کمزوري وي جسماناً او بدن طاقت نه کوي، بدن کمزوری وي، ضعیف وي، د وینې کمی سره مخ وي او هغه خوراک هم ډیر کوي او بیا د هغې باوجود هم د بدن وده او طاقت نه کوي، نو هغې دپاره وای فاز بي یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې سیرپ په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. نو که چا هم په کور کې ماشومان کمزوري وي، وجود طاقت نه کوي، حال دا چې هغه خوراک هم ډیر کوي او هغه بدن بیا هم ضعیف وي، ماشوم وي، کمزوری وي، نو هغې دپاره وای فاز بي یو ډیر ښه سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې وای فاز بي سیرپ استعمال خپل ماشومان له وکړي تر څو د کمزورتیاو څخه خلاص شي او د ښه وجود او د ښه صحت څخه برخمن شي. نو وای فاز بي سیرپ اوس نیو پرایز راغلی دی په 325 روپۍ باندې. دا یو سیرپ دی، خو دا سیرپ د نورو سیرپونو په نسبت غټ هم دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي او بل د طاقت لپاره ډیر ښه سیرپ دی. نو که چا هم په کور کې ماشومان کمزوري وي، که هغه زنانه وي که مردانه وي، نو هغه کولی شي چې خپل ماشومان ته د دې سیرپ استعمال وکړي. نو دې سره به د کمزورتیاو مخه ونیول شي او بل ښه سیرپ هم دی، ملټي نېشنل کمپنی کانټیننټل کمپنی جوړ کړی دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو که چا هم ماشومان کمزوري وي، ضعیف وي، وده نه کوي، خوراک هم ډیر کوي او بیا هم دغه وجود طاقت نه کوي، نو هغې دپاره وای فاز بي یو ډېر ښه سیرپ دی او د دې سیرپ په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې وای فاز بي سیرپ په استعمال سره د خپلو ماشومانو د کمزورتیا مخه ونیسئ. نو دا ډېر یو ښه سیرپ دی، فواید ډیر دي، خاص ساید افیکټ نشته او ډیر بهترین سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې په ورځ کې 2 ټیمه استعمال شي. دا هم تاسو په ماړه استعمالولی شئ، هم په نهاره. نو په دواړو کې مشکل نشته. که یو چا زړه خرابېږي نو هغه کولی شي او په نار یې نشي استعمالولی، نو هغه کولی شي چې په ماړه باندې تاسو خپل ماشوم ته یو چمچه سهار یو ماښام ورکوئ. او که کوم ماشومان ډیر کمزوري وي، تاسو ته هغه ډیر ضعیف ښکاري، نو هغه کولی شي چې ورځ کې 3 ټیمه هم سهار، غرمه، ماښام یو چمچ په استعمال کا. نو دا ډیر ښه سیرپ دی او ساید افیکټ هم نشته، بل د طاقت لپاره او د خاص کر د ماشومانو طاقت لپاره ډیر بهترین سیرپ دی. دې سره به هم خوراک تیز زړه وشي، اشتها به هم برابر شي، خوراک به هم کوي، بدن به وده هم وکړي او که وینې کمې وي وینه به هم زیاته شي. او دا د مختلفو فارمولو څخه جوړ شوی یو کمباین ایټم دی، وای فاز بي سیرپ نومې دی. په هر میډیکل سٹور کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو د دې سیرپ په استعمال سره د خپلو ماشومانو د کمزورتیاو مخه ونیسئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي، تاسو څخه یو درخواست دی تر څو زموږ حوصله افزایي لپاره چینل لایک،
کوي او سبسکرایب یې کوئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو. تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل صحت او د خپلو ماشومانو د صحت پوره خیال وساتئ.